زړګیا سترګې لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا زړګي سترګي لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا پدی کوسو کی جبریل علیہ السلام خفی ابلا پدی کوسو کی جبریل علیہ السلام خفی ابلا لشوقت للو ماشاءاللہ لشوقت للو رو رستا خود پارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا زړګي سترګي لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا دغلس کولی تاشما دغلس کولی مناری د جانان د حرم جاریش یبهم کما د فردوس د لړنی نارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا دارشما حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا محمد آمین عرض کړی په حضور د محبوبا ماشاءاللہ سلام د محمد آمین عرض کړی په حضور د محبوبا ماشاءاللہ جو لئی خالی روړل چال دی دربار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا زړګي سترګي لګوا دا قدم لارن دا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا حضرت پریخی قدمنا تمر خوار ندا دا محفل دا حافظ رحمان صاحب غریب خانه کې وشو دوی مال مل مستیارا کړي وا ما د دوی دعوت قبول کړو بیا دوی اصرار وکړ چې په دې غریب خانه کې د عقاید جهان د محفل نات
یو مختصر محفل په دې موقع باندې د هغې والد محترم علامہ اختر زمان صاحب هم موجود دی، جناب عبدالمالک صاحب هم موجود دی، جناب ریاض اللہ صاحب هم موجود دی، نعت خوان سبیل الرحمن هم موجود دی، اور نعت خوان رمز اللہ صاحب، جناب خوشحال احمد صاحب، تو گران ملگرے ذوالفقار مجاہد صاحب، جناب شناز رحمان آصف صاحب، جناب قاری حمید اللہ صاحب، نور گن شمیر ملگری زما د ملاقات په غرض راغلو او موږ ټولو په جمع باندې د نبیانو امام د مدینه منورې د نازولي د ځمکې او د اسمان ښایست ډول څنګه د تمام کائنات رونق او ښایست او د الله جل جلاله په دربار کې عظیم تر انسان، عظیم تر شخصیت، عظیم تر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم په دربار رسالت کې مونږ په شریک باندې دا د عقیدت پرزونه وړاندې کې الله دې دا په ورځ د قیامت زموږ د شفاعت کبرا ذریعہ وګرځي. دا کله دا وطن دا علاقه د خدای آباد ولري. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.